بس یاره ستا ډېر زیات ممنون او مشکور یو چې داسې ښایسته ځای ته دې راوستو. الله خوند او وکړه دا که وخت نه؟ ډېر خوند یې وکړو، خو داسې وکړه چې ته هم یو شعر راته شعر ووایه. وایو؟ نه زما خو وختي مې یو ملګري ته ویې مې د اجمل بابا شعرونه دا به ماته یاد وو او د عزیز لالا او داسې د سایل صاحب، بس دا د دې درېو شاعرانو شعرونه ماته په یادو ډېر دا یاد چې څوک د چا خوښ یې شعرونه نو ستاسو یو شعر تاسو ته ویمه. زما شعر ماته وایه؟ وایه داسې ستاسو شعر دی چې راټیټ ورته زما خودداره سر شو، ګرانه یاره محبت دې زورور شو، اوس په کم ځای وي په کومو باندې لاړ شم، خامخا به چرته ناست وي مازدیګر شو، ستا دا واړه کائنات به پې لمبه شي، که یو آه مې د زړګي نه را بهر شو، خپل وطن به خامخا جوړول غواړي، پایتخت یې که کابل که پېښور شو، او دا اعلان په بازارونو کې پکار دی چې عزیز د لیونیانو سرلښکر شه. مننه، ډېره مننه. دا زما ډېره د ځوانۍ او د زلمیتوب شاعري ده، او که نه خو ډېره مزیداره ده، د جوش او د جذبو نه ډک ژوند و که نه، نو همدغه خوند